درملي بوټي د بدخشان وخان غرونو په زړه کې پټه زرغونه خزانه. په دې سیمه کې بېلابېل ډوله درملي بوټي موندل کیږي لکه کلټک چې د معدې دردونو د آرامولو لپاره کارول کیږي، کرکات چې د وینې فشار کمولو لپاره ګټور دي، او بادیان چې آرامونکي او د خېټو او کولمو د پړسوب مخنیوی کوي. د دې سیمې خلک له کلونو راهیسې دا بوټي په خپله دودیزه درملنه کې کاروي. د ولی جان پامیري په نوم د سیمې یو اوسیدونکی وایي چې دا دودیزه درملي بوټي په دې جغرافیه کې په زیاتې کچې سره موندل کیږي او خلک یې لا هم د درملنې لپاره کاروي. واکی است ما مردم به نام گلگتک میگیم ولی به انگلیسی به خیالم سبکتان میگن. از این مربا جور میشد، از این جوس جور میشد. باز مفاد یا فایده ای برای چی هست؟ برای فشار است، برای گرده است، برای چیزی ها ای دواست. بسیار بیک محمد احمدی چې دې سیمې ته د سیلاني په توګه راغلی درملي بوټي د وخان اسمان ته رسیدونکو غرونو پټه پانګه بولي او وایي چې د سیمې اوسیدونکي پوهیږي هر بوټی د کوم درد لپاره ګټور دی. نوموړی زیاتوي چې دا درملي بوټي باید له منځه ولاړ نشي. خمیر جدا از داشتن مناظر طبیعی گیاهای متنوع دارد، برای همه آشکار است. گیاهای گوناگون دارد، از جمله بادیان، از جمله کوبن، از جمله قرقات یا دهها گیاهی که در هر جای برنامه‌های متفاوت یاد میشه، ممکن در یک جای دیگه به دیگه نام یاد شه. از این گیاه ما استفاده میکنیم چون کسایی که گردش میاد ممکن سردرد شون یا یکی با یگان بیماری‌ها گرفتار شود. این بیماری‌ها این گیاه میتونه یا رو تسکین بده. گیاهی طبی در پامیر بسیار زیاد است. ما از انواع گوناگون گیاه که میم استفاده میکنیم برای بیماری‌های گوناگون از جمله دلدردی، سردردی، تب یا استفاده میشه و بسیار مؤثر است. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي امان الله حسن وایي چې وخان د هیواد دویم ملي پارک دی، د ګڼو درملي بوټو کور دی. هغه زیاتوي چې دوی د دې بوټو د له منځه تلو مخنیوی په جدي توګه کړی، خو ځینې دا بوټي په رسمي توګه د دولت له لوري د قراردادونو له لارې بهر ته هم صادریږي او عواید یې د دولت بودیجې ته سپارل کیږي. نباتات طبی در ولایت بدخشان ما بسیار داریم او بسیار هستند و به فایده و منفعتشان ما و تمام مردم میفهمند. ایره ما بعضی علف هستند که قرارداد داریم، امرای تجارای لرنگ هستند، دیگه علفایی که از او دوا جور میشن اینجا بسیار هستند. او را ما محافظت میکنیم، در حفظ در نگهداریش کوشش میکنیم، به اونا محافظه را ما ترتیب دادیم او ایره ما به مردم میگویم که امرای ریاست زراعت، امرای حکومت محلی و مرکزی اینا همکار شون. امی بوتهایی که اونا از او دوا و دارو ساخته میشن اونا را نزنن و هدر نکنن تا اینکه این سرمایه ملی استن و عوایدشان به حکومت میرون. اینا دیس امرای ما سهم شون. د وخان پاک طبیعت او پراخه چاپیریال نه یوازې دا سیمه د سیلانیانو لپاره جذابه ګرځولې بلکې په دې تنګه دره کې بېلابېل ډوله درملي بوټي هم شته چې په راتلونکي کې به وکولی شي د دودیزې درملنې او بوټي درملنې یو مهم مرکز وګرځي.